امر بالمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا سم صفا عمل کلی لار د پیغمبر کوا سم صفا په دې ایجاب سره هر مسلمان هر یو مسلمان خور چې د خپل ځان ډیر راحت احساسوي داسې نه ده. مونږ د غربیانو د خوا نه یاستو شکر الحمدلله ځکه دا یو شرعي حکم دی چې باید حجاب هره میرمنه مراعات کړي، مګر دا چې د حجاب څوک بد استفاده کوي یا څوک نه مراعاتوي، هغو خویندو ته زما دا پیغام ده چې باید حجاب مراعات کړو ځکه په دې کې زموږ هم عزت هم شرف او هم د الله تعالی یو حکم ده، نو باید دا په خپل ځای باندې مونږ ادا کړو. او د حضرت مسله صرف سنت هم دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې په فیشن یا هم به حجاب له کور څخه وځي نو په هغې باندې د الله تعالی او د ملایکو زما لعنت پیدا، نو ځکه باید مونږ همیشه کوشش وکړو په حجاب په خپل حیا په خپل چوکاټ کې له کور څخه وځو. ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې یوه اسلامي ټولنه لرو او موږ په یوه اسلامي ټولنې کې ژوند کوو. موږ شکر الحمدلله ټول مسلمانان یاستو او په اسلام دین باندې موږ هر زړم ټول وجودم په اسلام دین پورې ده. څه چې اسلام دین وایي هغه موږ قبلوو، او که څوک وایي چې نه د اسلام دین موږ نه قبلوو یا د اسلام دین کې دا شی شته او دا شی نشته، دا غلطه خبره ده. ځکه زه تاسو ته یو ډېر ښه مثال کوم. د وناسو طبقه کې دا یو وخت و، پخوا وخت کې څه رقم و، تا به یوه نجلۍ ته ویلی نه شوی چې دا دې څنګه کړه ځکه یې تی بدنامولې. او اوس ډېر الحمدلله اسلامي نظام دی، هر څوک د خپل په قاعده کې ده او هر څوک د خپل کار کوي. زه یو ښه مثال درکوم. یوه مڼه واخلئ په یوه مشقاب کې کیږدئ، کله چې تاسو په مشقاب کې هغه پوستکي سه او هغه بې پوستکي کیږدئ، کله چې هغه تاسو مڼه بې پوستکي وي هغه څه شی کیږي؟ هغه میکروب اخلي، د زنانه طبقې هم همداسې ده، میکروب اخلي، نوره جامعه هم خرابوي. او که چیرته په هغه په هماغه خپل پوښ کې او هم پوستکي کې هغه به محفوظه وي، نو حجاب دا نه ده چې یو څوک بې محفوظ نه پاتې کېږي یا یو قید ده، دا یو شرعي خبره ده او په دې کې ډېر حکمتونه پراته دي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد معصوم سروری هستم، مدیر اداری مرکز آموزشی صدیقی. از شاگردایی را که ما در کورس داریم همراه ما اینجا فعلا درس میخوانن از طبقه اوناس و ذکور. ما از قبلا خود ما هم علاقمند از این بودیم که اوناسی که در صنفا میآیه حجابشان باید رعایت باشه و ساحه‌ای که برشان در نظر گرفته میشه در صنفا باید مسئول باشن، یعنی به شکلی باشه که همون قانون الهی یا چیزی که دین ما گفته مطابق اونمو به اصطلاح ما صنفای خود تنظیم بکنیم. که فعلا هم الحمدلله تا جایی که به اصطلاح لایه‌هایی که آمده گفتن که به اصطلاح به چه شکل باید صنفا تنظیم شود، تا حد امکان ما به اصطلاح تنظیمات خود در صنفا کردیم. صنفایی که کلان است پارتیشن شده، ساحه‌ای که اوناس میشینه جدا، ساحه‌ای که ذکور میشینه جدا، و در قسمت ورودی و خروجی کورس هم برای اوناس بخی دروازه جداگانه داریم. ساحه‌ای که برای نمازشان است یا برای وضویشان است بخی ساحه جداگانه داره. قبل از اینکه در صنف میان از به اصطلاح از دمو دروازه داخل کورس میشن تا زمانی که استادا در صنفا نره و برشان اجازه داده نمیشه. هر زمانی که استادا در صنفا رفت با اون ساحه‌ای که برشان در نظر گرفته شده باز اونجا مسئول است، راهنماییشون میکنه. یک مدیر بخش اوناس است، در بخش اوناس اونا فعالیت داره، اونجا اونا برشان راهنمایی میکنه که باید صنف بروند. در صنف که آمدن در اون ساحه‌ای که برشان در نظر گرفته در اون ساحه میشینن دیگه. ان قبلا هم از حوزه 3 از امر بالمعروف آیاتی که آمده بود داخل صنفا رفتن، بخی با شاگردای ما را از نزدیک دیدن، هم بخش اوناس دیدن هم بخش ذکوره. اونا خیلی اظهار خوشحالی کردن، یعنی گفتن که خوب است دیگه، ان شاء الله با این شکل اگر تمام جایا تنظیم باشه هیچ مشکلی نیست. ما هم علاقمند هستیم که اوناس ذکور، چون دین خدا فرموده که کلگی درس بخونه، ما علاقمند هستیم کلگی درس بخونه به شرط ازی که خدای نخواسته برای کسی به احترامی نشه. یعنی امو خواهرایی که میان برای درس تعلیم در اینجا به اصطلاح عزتشان حفظ باشه. ما هم تلاش کردیم این زمینه را تا حدی که توانستیم ان شاء الله زمینه را برشان مساعد ساختیم. الحمدلله همون زمانی که اونا آمدن اینجا 3 تا از مولوی صاحبا بود، اولین چیزی که امرای ما شریک ساختن گفتن ما آمدیم به خاطر مشوره، یعنی حتی ایره نگفتن که به چه شکل است، گفت میخوایم بفهمیم از شما مشوره بگیریم که همین اوناسی که اینجا میاد درس میخونه شرایطش به چه شکل باشه. بسیار با یک رویه خوب امرای ما صحبت کردن. باز امرای خودم داخل 2 تا صنفا رفتن، ما که صنف در اختیارشان قرار دادیم، با شاگردای ما هم صحبت کردن. این از رویه که اونا با ما کردن فضل خدا الحمدلله. خب کلگی مسلمان هستیم، هر کسی که کلمه میخونه علاقمند به این است که قانون اسلام باید پیاده باشه در هر جای مردم به اصطلاح با اصولی که دین ما برای ما گفته باید عمل بکنیم دیگه. این ان شاء الله کل رضایت به این موضوع داره. به همون دلیل هم وقتی که شرایط و وضعیت رو دیدن که به قسمی که ما تنظیم کردیم
اونام گفتن بسیار خوب است، یعنی هیچ مشکل انشالله نیست، منظم است. هم ساحه که ورودی خروجی دروازه اوناس را به اصطلاح کنترل کردن، هم داخل صنفا. به همون دلیل هم فضل خدا الحمدلله هیچ کدام مشکلی نبوده که وا تعمیل کرده باشه گفته باشن به چه شکل یا به این شکل یا به اون شکل باشه. خواهش میکنم زنده باشه.